بې غیرتو د هر هندوستاني په کور کې باید بم کښېږدم. بې غیرته وخانده. چیرې په ما یو څه وسوه نو په هندوستان کې به اور بل سي. بلیږي خو په هندوستان کې نه، د قریشي په زړه کې، د پاکستان په کیم کې. بې غیرته صاحب خراب شوي دي. ته خبر یې چې تا څه وکړل؟ هغه ولې ژوندی غواړئ صاحبه؟ هغه یوه خبره هم نه درته کول. د قریشي پر خلاف هېڅ نه درته ویل. که ژوندی وای پر هوټل یا پر میدان حمله درته کول. که هغه ژوندی وای عام خلک په تکلیفېدل. که یې له سوی وای بیا پاکستان کې زموږ جاسوسان په تکلیفېدل. د کورنۍ چارو وزیر ته، رسنۍ ته، حقوق بشر والا ته دوی ته جواب ورکول څونه مشکله ده. ته خبر یې؟ د هېواد په مقابل کې دا کوچنۍ خبرې دي. عبدالسلیم د تښتېدو کوښښ کوي. چا چې د عبدالسلیم سره په تښتېدو کې کومک کوي ټوله پوځیانو ووژل. بې له قریشي څخه ټوله خلک خوشحاله کېږي. پر امنیت نیول سوی و. عبدالسلیم مو محکمې ته بیوي. په هغه وخت کې د ترهګرو او د پوځیانو ترمنځ جګړه وسوه. په دې جګړه کې عبدالسلیم او د هغه ملګري ووژل سول. مخته څه پلان لرې؟ زما ډالر وغواړئ. ارجونه د واده وکړي. یو زوی لري، د ده یو کال د واده کېږي. دوی دوه ملګري لري. د رام سره چپ شه، ما لیدلي یاست. او ته ولې په خاندې؟ تا څه سوي دي یاره؟ زه هېڅکله واده نه کوم صاحبه. نو موږ خو ودونه کړي دي. صاحبه موږ دوه ژوند کوو، یو د رښتیا یو د درواغو. رښتیا چاته ویلی نه سو او په درواغو ټوله خبر دي. چې په ما باور کوي زه هغه ته درواغ نه سم ویلی. وایي ونیسه ارجونه. چې نجلۍ باور در باندې کوي هغه راځي وویلو ته څه ضرورت شته؟ کومه نجلۍ چې مینه در سره کوي هغه باور هم در باندې کوي. هغه ته د درواغ ویلو ضرورت نشته. ډېره ساده خبره ده. ته ولې ناکه ځان ته داسې نجلۍ چیرې پیدا کېږي صاحبه؟ پسې وګرځې، خامخا پیدا کېږي. پسې وګرځه، د هغه زموږ کار دی. نوشي جان پته هېڅ نه کېږي شه. څه پسې ویدي؟ د څو شپې کېږي چې دی نه سم خوراکي، نه سم بیدېږي، د شپې م غاپي او د ورځې م غاپي. د شپې غاپي معنا داسې غاپي؟ و خاص ستا په رقم چې څوک ډاکټره. وویني غاپي. چې دا ما وویني ډاکټر صاحب. چې دونه مخته دي نو خود به درته غاپي. ښه چې غاپي غورځي ټوله شپه ډاکټره. ټوله شپه؟ دا دونه نه کې؟ د رنګ خو به ګیل معلومیږي. که دوا لري نو په دوا کار نه کېږي. ویلم به وه په میله یې بوځه. څه منه؟ لکه څنګه چې موږ دقت کوو د هغسې سپیان هم پانډیوالان پسې دقت کوي. نو اوس به څه وکړو ډاکټره؟ دوې طریقې شته. یا به دته د هغسې یو ملګري پیدا کوئ یا به یې لکوئ. چی شي؟ څه مطلب؟ دی چې د کم نسل څخه دی د هغسې نسل به پیدا کوئ. که چیرې د بل نسل ملګری ور پیدا سو نو بیا ورسره اوړي. عادتونه یې هم. خو په دونه غټ ښار کې د ده د نسل سپی موږ ته کمه کو. تا ته موږ دونه تکلیف چیرې درکوو. که چیرې زموږ په پیته 500 ورکړې ادرس به در وشي. د پپي څه مطلب سپی دی. زما سیکیټر دی. پپي د هغه دی ورسئ ورځئ. مننه ډاکټره.
ادرس خو دغه دی اوه ادرس خو دغه دی وبخښئ اره تاسې دوی دلته دا ستاسې کور دی دغسې وبوله راځئ شکر خدای راځه ښایسته کور دی څونه ښایسته خاص ما به بیته سوی دی او ښایسته ډېر ښایسته د ده نوم څه دی پیکو چې رښتیا سې زه ستا دپاره نه د ده دپاره راغلی یم اصلا زه هم خاص د دغه نسل سپی لرم بوبي نومیږي ډاکټر ما ته ستا د دغه سپي په خاطر ستا ادرس راکوي هغه ویل که د ده نسل سپی نسو پیدا نو بیا نه جوړیږي وای سپی ډېر وفادار یي که چیرې موږ خپل جنګ هیر کو او د دوی په اړه فکر وکړو بخښنه غواړم دلچسپي نه لرم دلچسپي نو ته څه کوې دلچسپي باید دوی ولري دی هم دلچسپي نه لري ته څه په خبر یې اوس تا نه وویل چې سپی د انسان وفاداره دوست دی رامکرشنا نن رخصتي د خالي بوتله نسته هر ته دلته څه شکه ته هم دلته وزه په ټوخي ته مخې لاکه ته دلته څه شکه زموږ بابي ټوله شپه غاپي ښه نامې خفه ورکه بیا نه غاپي اره دا څنګه خبرې کوې ته یو څو ورځې ستا سپی موږ ته راکړه د ده به ساعت ورسره تېر یې هر په خدای دا اوس څه کیسه ده رامه چې د غت وکړي بیا پر موږ راسي او اوس بیا وایي چې ته سپی یو ګړی راکوي او وایي داسې خبره نه ده ګوره اغلي دی زه د خپلې کمپنۍ دپاره پالم دا چې هر څوک دی بیایي روغتون ته یې بیایي د دې کارو دپاره وخت نه لرم ګورې داسې خبره نه ده دا جنګ خو زما او ستا تر مابینځ و د دوی خوارانو یې څه ګناه وایي ورځه ورځه راکه دونه بیر دې راباندې راوغوښتل ځان مو په شکره کوي او بیا مو په زوره د کوره پسې واخیستلو هغه وخت دا خبرې چیرې وې ورځئ ورځئ ته ډېرې خبرې نه کوې په ټول ښار کې یوازې دغسې سپی تاسې لرئ دوی ته وایي چې ولاړ سي د دغه مخ سره نخرې خوند نه کوي سمه ده سره ګورو بیا سمه ده ورځه دونه وخت هم نه لرو انډیوالا مو انتظار په میلا ځو وبرېښېدی پر ادرس باندې 500 غواړو که ته راسره ولاړ سې 50,000 در کوم 50,000 ډېر ښه مننه بابي هغه دې ملګری دې راغلی نامې دی د څو عمر دی د 3 میاشتو ډاکټر دا خو تر اوسه پرې کوتری دی درځه مننه څه وسوه ډېر د وزغلولو راځه سمه ده درځه ډاکټر صاحب ته څنګه یې بیخي نامې یم سلام عیشو چی شي عیشو یو څه مې شناخت سره ډېر سي بیا د چا ته به پوره نامه نه وایم خو زما چې د چا سره شناخت ډېر سي پیس نه ورکوم ایشوریا جانې چی شي دی اوس په دا ټوله ښار کې یوه دانه سپی پاته دی چې د هغه بدمخه سره ورسره خو دی هغه یې نه مني غوړې ورسره کار که څنګه دلته بابي دی او هلته په کور کې د هغه سپی دی که چیرې د دوی 2 ساعت سره تېرېږي څه معنه نو بیا یې هغه نسي راګرځولی څه وایې ستا بابي بله لار نه لري د هغه یې اخري لاره ده لکه په سپینې کوترې چې سړی اغوستي داسې را روانه ده ستا باغ ته چې ګورم ډېر کس مې در کېږي یاره دا خو به بیا زموږ شکایت نه ورته کوي زما هم سر نه په خلاص ایسي نو وروره وایي ته ډېرې خبرې کوې یاره چه به کسې نو رامکرشنا دلته راشه ژر شه ته فکر مه کوه زه خبرې ورسره کوم صاحب ولې کرشنا د ګلالۍ غوښتنه کړې ده چې غوښتنه نه منې دلچسپي نه لرم څه معنی چې دلچسپي نه لري تا هغه ستا ملګری چې په دې بانک کې زه هېڅ دلچسپي نه لرم بیا هم زه ګزاره در سره کوم که ما اوس ګزاره وکړه په آینده کې مشکل راته جوړېږي ګوره کرشنا بابکه صاحب په دنیا کې ستا څخه سوا هلته ډېر بزرګان تا بلا کېږي هم په محمد کې مې داسې بزرګ انسان درته اوس لیدلی و رنګ دې ورته څه ودي مګر په عمل دې خدای خبر دی دی لکه چې غلط پوه سو الوی هیله کوم اوس یې نه ومنه ما وبخښئ الله د ظالم لري
موږ دلته ولې د هغه د راغلو غلا کولو څخه ماسې وه بله لار نه لرو یا د هغه د سپي ورته وګوره یو درځن کیلیانې مې راوړي دي خلاصه سوه بیا کله دا چشکې زه سپی پر بوی پیدا کولی سمه اشه په خونه کې دی درځه چیرې یې ګرانه ولې لا نه ځو بس بالا ځې درځه راځه چې ځو اوس ما خدای بخښنه غواړم په ژوند کې مې اول وارې دی چې دونې ډېرې بخښنې غواړم ومې بخښه هیله کوم ارته خاندې اوس ما خدای ما خو دا فکر کوي چې ته به خوښ کوه کې او د اختیطات په قضیه کې به ما بسته واسته ما دغسې کوله خو تا چې د بابي دپاره څومره خواري وکښل زه خوشحاله شوم مننه قهوه راسره څښې ته قهوه هم څښې ګوره زه شریفه نجلۍ یم هغه خو یو وخت د ملګرو سره خامخا نو بس دغونه ښه یوازې اوسې یوازې اوسېږم مور پلار مور نه لرم پلار مې 2 واده وکړي اسټرالیا ته ولاړی که په کال کې یو وارې راتلی زما سره لیدای نو ښه خوند به کړی وای خو په ټلیفون کې د خبرو کولو لپاره لا وخت نه لري په کلیزه کې تحفه او په کال کې یو وارې ټلیفون کله کله مې کورنۍ ډېره یادېږي خو دا ژوند دی ښه زه خوشحاله یم قهوه خوندوره وه مننه په بانک کې دومره درد راغلی و او دلته چې مې خوشحاله ولیدل یې ښه خوند یې وکړي نو زه خو مې انسانه یم د هرې نجلۍ په رقم زه هم احساسات لرم ته ملګری لرې نه لرم ته لرې مینه نسم ورته ویلی د مکتب په نیم سیم کې یو څوک و خو هغه دغه سیپ پاته سو او اوس بیا د مینې دپاره وخت نه لرم ته زما د پرېږده تا ولې تر اوسه مینه نه ده کړې ټول خلک ماته په لیوني وایي هغه خو رښتیا وایي دردمن یې دونه ډېرې زارۍ مو درته وکړې تا نه منله ما په ټوله ژوند کې ساړی نه واغوستې ستا دپاره مې واغوستل ساړنۍ ښه خوند در سره کوي خندا خوند در سره کوي زموږ ژوند په شیبو شیبو رالنډېږي له بخت او سامان الاتو څخه سمه ګټه اخیستنه زما د پرمختګ لامل ده تاسې به په هر ځای او هر مهال کې د افغان یونایټډ بانک له د بدماستر کارت سره خپلې مالي چارې ترسره کړی شئ دغه کارت له بهرنۍ نړۍ سره ستاسې اړیکې ټینګوي او په سوپر مارکیټونو روغتونونو د هوایي ډګر ټرمینلونو هوټلونو او نور سوداګریزو برخو کې ستاسې مالي چارې پر مخ بیایي افغان یونایټډ بانک د ATM ماشینونو فعالولو سره خپلو پیرودونکو او ټولو بانکونو ته شپه او ورځ د پیسو برداشت وړتیا رامنځته کوي افغان یونایټډ بانک د افغانانو بانک ایوبي روغتون خپل هیوادوالو ته په ښه کیفیت او مناسب قیمت صحي خدمات وړاندې کوي په داخله او عصبي جراحي څانګه کې متخصص او مجربه ډاکټران لکه ډاکټر عبدالنافع قانع د عمومي داخله شکره معده او سږو ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحمید ولی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالسمیع عتیق د داخله ناروغیو متخصص مجرب ډاکټر عبدالباقي فنا یادونه یاد روغتون د شپې داخله جراحي او نسایي ولادي ناروغان د متخصصو ډاکټرانو په مټ تداوي کوي ادرس جاخواجه ایوبي سنټر ایوبي روغتون د تماس شمیره 0 19 10
د ماشومتوبه مې دغه کار پیل کړی دی. ډېر وخت تیر شو. چا نوی دکان او چا نوی کور جوړ کړ. خو ټول با کیفیت رنګ غواړي. نو ځکه هر وخت په دکان کې د ډایمنډ رنګ را سره وي. د ډایمنډ رنګ څخه دکاندار او د کور خاوند دواړه خوشحاله وي. ډایمنډ رنګ لرو، نور څه هم لرو. ډایمنډ تر ټولو ښه کیفیت لرونکی رنګ په افغانستان کې. انرژي د اعصابو قوي کوونکې، شوګر فری، بې له کیمیاوي رنګونو څخه او بې له داسې موادو څخه چې صحت ته تاوان ولري. جنسنګ انرژي پلس مالټي ویټامین فود قوي، اشتهاوره، ښه خوندوره او ښه خوشبویه په قیمت ارزان د کوریا څخه. د مې میاشتې په 2مه نیټه افغان ځواکونو او ائتلافي استخباراتي چارواکو د طالبانو د چاودیدونکو توکو یو ډک موټر په نښه کړ. طالبانو غوښتل موټر ته د یو ښوونځي او بازار سره نږدې چاودنه ورکړي. بیدارو افغانو ځواکونو نوموړی موټر تعقیب کړ. برید ونه کړئ، شاوخوا ته ملکیان دي. افغان ځواکونه پراخ استخباراتي شبکه لري او تل په سار کې دي. انتظار وکړئ تر څار لاندې ونیسئ. کله چې ځواکونو په سیمه کې ملکی خلکو ته نور تهدید ونه لید نو موټر یې له منځه یوړ. دلته ملکی خلک نشته، اجازه لرئ چې ګزار پرې وکړئ. که طالبانو دغه برید کړی وای ملکی خلکو ته به ځاني او مالي زیانونه اوښتي وای. افغان ځواکونه به هیڅکله د ولس لپاره له مبارزې لاس وانخلي. څه چې مو ولیدل یو سوداګریز اعلان و. ډېر وخت کېږي چې داسې یو ځای نوي سره کښېنستی دي. ټوله د خپلې کورنۍ سره راغلي دي. ته ولې یوازې راغلی یې؟ هیڅ خبره نه ده، بل وارې به د ځان سره راولي. څنګه وروره ایشوریا څه وایي؟ ایشوریا؟ د ایشوریا څوک ده؟ په دې چې پسې راغی نجلۍ. ښه د مینې کیسه د کومې ځای شروع سوه؟ د بانکه څخه شروع سوله، بیا دفتر، کافي شاپ. ښه کیسه یې تر کوره رسېدلې ده. هغه نجلۍ څوک ده؟ هغه زموږ د بانک مشتري ده، په کار کې سره وینو. ښه بانک او وایي داسې هېڅ خبره نه ده، تاسو غلط فکر کوئ. د بانک ټوله کارونه خو د ورځې کېږي، نو بیا د شپې کافي شاپ تللو ته څه ضرورت دی؟ وویلو ته ضرورت نشته، هغه خپله دلې راځي. او وایي داسې هېڅ خبره نه ده، تاسو غلط فکر کوئ. ته یې که نه منې هغه نجلۍ خو یې منې. نمبر یې راکړه، زه پوښتنه ورڅه کوم. دی چې نه راته وایي، دی چې بیخي نه راته وایي، پوه شولاست؟ هغه دلې راځي، ماس یو کړی، هغه دراله. وبخښئ اوس کورنۍ سره یو ځای سوې. دا خو ډېره ښایسته ده. سلام سلام سلام. دلته چا راوغوښتل؟ سلام 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 سلام. رامه ملګری دې زموږ سره نه معرفي کوې؟ ملګری نه ده، دوسته ده. نو تا خو ویل چې په بانک کې مو سره ولیدل، دا زموږ مشتري ده. تاسې ټوله د رام د کوچنیوالي انډیوالان یاست؟ یا چې رښتیا زموږ د درادون په تمریناتو کې سره ولیدل. ښه د بانک تمرینات په درادون کې ورکول کېږي؟ د بانک تمرین لپاره نه، موږ د فوټبال په یوه ټیم کې وو، د هغه تمرینات لپاره درادین ته تللي وو، هلته مو سره ولیدل. ښه ډېر ښه. او ستا مور پلار؟ زه هېڅوک نه لرم. زما مور پلار په یوه بانک کې کار کوي. د بم په چاودنه کې ووژل شول، د پوځیانو په کمپ کې رالوی شوم، د پوځیانو په مکتب کې مې درس وویلي، او بیا دا ټوله ملګري زما ژوند ته راغله او زما د کورنۍ غړي شول. اوس دغه زما کورنۍ ده. ونیسئ یارانو چې ویج شو. نوش جان.
ویې څښه وبخښئ یو بل ګیلاس راکړئ احمد اغلي یا مام مننه نن تاته یوه خبره کومه کومه مازې په څو دقیقو کې په هوټل کې څه شي پراته دي ټوله داسې یې وویله خو د یوې نجلۍ په زړه کې څه شتي په دې ته نه سوې خبر ستا په 576 میګا پکسله سترګو څه وسوله مینه در سره لرم زه مینه در سره لرم تا نشه کړې ده لاندې کښېنه زه جدي یم ارامه ایشوریا ته نشه زه نه یم نشه او په نشه کې خبرې نه کوم سمه د موټر ودروه ویې دروه مازې مې په یوه هفته کې دونه غټه فیصله وکړه دا پوښتنه مه کوه زه د 14 کالو لیونۍ نجلۍ نه یم چې ژر فیصله وکړم زه تر هغه ډېر عمر لرم څنګه چې ته فکر کوې او زه ډېره غټه کمپنۍ لرم ګوره زه غواړم چې ستا سره وژاړم او که چیرې ما وژړله ته به هم راسره وژاړې په دې هم خبره یم داسې نورې ډېرې خبرې هم سته ته ولې نه په پوهېږې ته نه پوهېږې یو ګړی سمه ده بلې
موټر کې کښېنه. درته ومې ویله په موټر کې کښېنه. چا راستولی؟ چا راستولی؟ دا عکسونو تا د کمه کړه، د کمه دې کړه. راته ووایه کومه شمېره چې تاسو ته یې لکۍ د اوس لپاره اساسي نه ورته کېږي. کومه شمېره چې تاسو ته یې لکۍ د اوس لپاره اساسي وژنم جي. کومه شمېره چې تاسو ته یې لکۍ د اوس لپاره اساسي نه ورته کېږي. صاحبه اوه صاحبه کلکرني صاحب دی. صاحبه د نور ټلیفونونه کار نه کوي. لس دقیقې در مخه موږ سره یو ځای وو. هیله کوم دې پیدا کړه. قومندان ته راسه ژر سه. سمه زه درځم صاحبه. زموږ ترمنځ جنګ اوس ټوله خلک مړه سول. د هغه ولیکه دی زه بیا سمه ده. او دا نجلۍ خپل کور ته ورسوئ. که ضرورت و ساتنګ ور پرېږدئ. سمه ده صاحبه. راځه راځه. راته ووایه ژر ووایه. د هغو هېڅ معلومات نسته ارجونه. کورنۍ یې پرېښي دي، نور یې څلور سره بېولي دي. که شپېږم نه پر ده باندې دونې وخت ولې ضایع کوئ؟ وه ور خلاصه که. وه د چا دپاره کار کوي؟ د چا دپاره کار کوي؟ دا مهمه نه ده چې د چا دپاره کار کوم. دا پوښتنه وکړه چې چا راستولی یم. چا راستولی؟ چا راستولی؟ سهیل ابراهیم قریشي، د قریشي زوی. تخپله دا پوځ استخبارات چې دا ټوله سره یو ځای هم سي، بیا هم و سهیل ورور ته لاس لا نسي وروړی. هی ارجونه د هغه یو ثبوت موږ ته راپاتې و. زما هېڅ باک نه پکېږي. زه د سهیل په اړه ټوله معلومات غواړم. بې له ده تحقیقات څنګه کوې؟ صاحبه او زما خدایه ارجونه حالت کې وینې درد به خامخا درځي. ای بېمانه اتله، تا سلیم ورور مړ کړي. تاسو فکر کړی و چې موږ به پټه خوله کښېنو؟ یا 2 ساعته تحقیقات وکړه، وخت یې ضایع کړي، او په هغه 2 ساعته کې د ډیلي څخه کراچي ته مادې راوستل. د ستا د دماغ پروسیسر ما د څه قرار نه معلومیږي. اپډیټ یې که بېغیرته. زه تاسې یې د رستې خوا څخه چپې خوا ته وایاست او موږ یې هر وخت د رسته خوا څخه چپه خوا ته وایو. نو د را دپاره سرخوږی جوړ سي. تاسې چې په جنګ شروع وکړئ، موږ هغه جنګ پای ته رسوو.
وای ته ښاغلی ارجونه ستا په اړه مې ډېر اورېدلي دي یو تکړه جاسوس 100% نمرې زه چې دا واورم ډېر ښه خوند راکړي رښتیا وایم ډېر ښه خوند راکړي خو اوس بې غیرته زه تا ته چیلنج در کوم ما د هندوستان څخه ستا د کورنۍ څخه 4 نفره دلته راوستل که په تاسې کې غیرت یې راسي کراچي ته او خپل ملګري مو بوځئ بیا به وګورو چې څوک څونه غیرت لري که تا د مور شیدې څښلي نو هلته ودرېږه بې غیرته زه درځمه د خدای په امان اوس چشکې کلکرني صاحبه د هغه 4 د ژغورلو دپاره یو څه نه یو څه باید وسي څه ناڅه بیا څه معنا صاحبه تاسو خو خبر یاست چې هغوی ډېر خطرناک دي دا څه چټیات وایه تو خبره چې یو څو ورځې بعد د جیټ غونډه ده د رئیس جمهور سره ټوله په هغه غونډه مصروفه دي د ټولې نړۍ سترګې اوس موږ خواته دي او په داسې وخت کې تاسو کراچۍ ته ځئ عملیات کوئ بې عقلي حد لري نو هغوی دغسې پرېږدو صاحبه تاسو موږ ته ویلي دي چې موږ تر خپل سر تېر یو تاسو موږ سره دغسې قرارداد کړی دی او بیا استخباراتو ته راغلي یاست په هر څه خبر یې پر هغه سربیره پر ځان بیرېږه د هېواد لپاره خپل سر هر وخت قربانوم په پاکستان کې یو نفر ناست دی زموږ ادرس زموږ کور زموږ د کورنۍ غړي ټوله معلومات یې ترلاسه کړي دي او زموږ خلک یې اختطاف کړل په هندوستان کې د هغوی استخبارات څونې زورور دي څوک د هغو سره کومک کوي موږ باید دا معلومات وکړو دا د استخباراتو ناکامي ده یوازې استخبارات نه ستا هم د ناکامۍ او کامیابۍ په اړه خبرې نه کوم صاحبه د 4 کارمندانو د ژوند په اړه خبرې کوم ګوره ارجونه تا ته چې مو وخت در کړی و هغه ختم څه څوک یې ټوله در خبر سوه اوس تا او د استخباراتو ترمنځ هېڅ اړیکه نشته اوس ولې ته چې دلته په غونډه کې ناست یې دا د ټولو غټه غلطي ده صاحبه هیله کوم هغه 4 هندوستان ته کرني ته درته وایه چې د دې ځای څخه وځه او که زه خپله ورته وایم صاحبه هغه ارجونه صاحبه زه د دولت کومک نه غواړم د کراچۍ جاسوسانو کومک هم نه غواړم ما سته د ورتګ امر راکړه صاحبه دلته د احساساتو دپاره ما صنف نه دی جوړ کړی زه د را رئیس یم موږ هم ځان ته قانون لرو امر اخیستل بودیجه ټولول اجازه اخیستل دا ټوله وخت غواړي ته په خبر یې نو د هغو ژوند هېڅ اهمیت نه لري و د صبر اساس ته او 4 د را سره هېڅ اړیکه نه لري ته څوک یې موږ نه یو در خبر استخبارات زموږ د هېواد افتخار دی د هر نفر ژغورل امکان نه لري څوک چې د هېواد لپاره سر قرباني هغه نه شي ژغورلی نو هېواد به څنګه وژغورې صاحبه د رسمیت له مخې ته زما مشر نه یې صاحبه کوښښ مه کوه چې ما راوګرځئ هغه 4 زما ملګري نه زما کورنۍ ده بشیر لالا زه خانداني رنګمال یم هر رقم کورونه مې رنګ کړي دي هر کله چې څوک د رنګ پوښتنه وکړي په پټو سترګو د ډایمنډ رنګ نوم ورته وایم که نن دغه کور سم رنګ کم نو سبا بل کور د رنګ کولو دپاره پیدا کوم ډایمنډ رنګ لرم نور څه غم لرم ډایمنډ تر ټولو ښه کیفیت لرونکی رنګ په افغانستان کې کندهار سیټي سنټر کندهار سیټي سنټر د ارزانه او ښایسته ډیزایندار کالو ستر مرکز په کندهار سیټي سنټر کې هر ډول زنانه کالي لکه افغاني کالي پنجابي کالي ګجراتي کالي چینایي کالي هندي مساکلي هندي لمن جانکټ هندي شرارې هندي ساړی ساړی دامن ګرارې غټو پایڅو والا پنجابي او پاکستاني جوړ او ناجوړ نخي سټان ترکی مکسیان هندي او پاکستاني خمکي لاسي کار والا سټان هندي سلک والا سټان د کوچنیانو ډول ډول کالیګان او درشي ښکلي زنانه سنډلان او د سکولونه له کندهار سیټي سنټر څخه په خپل انتخاب لاسته راوړي او هم یې وازمایي او همدا ډول د ناویانو لپاره هندي او پاکستاني کالي ستاسو په فرمایش منل کیږي یادونه د کندهار سیټي سنټر په 2م منزل کې ستاسو د خوښۍ لپاره په ارزانه او مناسبه بیه د 200 افغانۍ څخه بیا تر 3000 افغانۍ پورې د کالو سیټان ترلاسه کولی شئ ادرس کندهار انګریزانو دانه د مکتب کوڅه د جاپان سنټر څنګ ته ګلالۍ مارکیټ کندهار سیټي سنټر د تماس شمیره 020 0
د خولې پاکوالی. هیڅ یو ډاکټر ستاسو سره تر هغو کومک نشي کولی تر څو تاسو خپله خوله او غاښونه پاک ونه ساتئ. تاسو باید خپله خوله هره ورځ پاکه پرېولئ. معنا دا چې تاسو به په ورځ کې دغه 3 کاره کوئ: د غاښو تار کارول، برس کارول او د خولې دوا یا موتواش کارول. د کارولو معنا یې دا نه ده چې تاسو یې مازې کار کوئ. معنا یې دا ده چې تاسو یې کار کوئ خو په سم ډول یې کار کوئ. معنا دا چې تاسو به په ورځ کې 2 واره تر خوراک وروسته د غاښو تار کاروئ، برس کاروئ او موتواش د خولې دوا کاروئ. تار دغه رقم کار کوي. کله چې تار کاروئ نو پر خپلو دواړو ګوتو یې راوپیچئ. تر هغه وروسته نو بیا د خپلو غاښو او فاصلې ته ورداخل کړئ. تار د غاښو په فاصلو کې کښته او پورته کش کړئ. تر هغه وروسته د غاښو پر بغلو کش کړئ تر څو د خوړو هغه ذرې په ایسته کړئ چې ستاسو په غاښو او یا هم وری کې بندي وي. نن سبا خلک دغه برقي د غاښو برس کاروي. که تاسو برقي او یا هم ساده برس کاروئ د هغو دواړو حرکت یو رقم دی. تاسو باید د غاښو برس 45 درجې پورته او کښته بوځئ تر څو هم د غاښو مخ او هم وری پاکه سي. د هغه سره سره باید د غاښو سرونه هم پاک سي. هغه برخه چې په هغه تاسو غذا پرې کوئ. تاسو کولی سئ چې د برس په شا خپله ژبه هم پاکه کړئ تر څو ستاسو خوله بدبوی ونه کړي. په آخر کې باید تاسو غاښونه دننه هم پاک کړئ، یعنې د غاښو شا پاکه کړئ تر څو هلته خواړه ایسته سي. د برس او تار تر استعمال وروسته هم کیدای سي چې په خوله کې بکټریاوې پاته وي، نو تاسو باید موتواش استعمال کړئ تر څو هغه بکټریاوې هم ووژني. په یاد یې لرئ د دغو درو شیانو کارول ستاسو غاښونه سالم او جوړ ساتي. دا پیغام تاسو ته د غاښو د ډاکټر عبدالمالک هرمان لخوا وړاندې سو. ښه خوندوره ده. څه دې وویل؟ ومې ویله تیتي ښه مزه خو کوي. ماته وایي؟ نه تا ته مې ونه ویل. نه موږ ته دې ویل. ومې ویله تیتي څه ښه مزه کوي. ښه تیتي په رښتیا هم مزه کوي. د هغو غیرت زه یم، د هغو ژوند زه یم. ته دلته څه شکی؟ کور ته نه یې تللې؟ هغه ساتونکي څه سوه؟ ته یې یوازې څنګه پرېښولې؟ ته څوک یې؟ رامه ته څوک یې؟ ته اوس کور ته ولاړه شه، بیا زه وروسته درته وایم. تر څو چې د رښتیا نه یې ویلې زه نه ځمه. زما نوم رام نه دی. شیلو د ټوله کورنۍ ماموریت ته ولاړه. عرض یې کړی دی چې هغوی یو چا پورته کړی دی. زه تا ته راغلم چې په رښتیا خبره سم. ارجونه زه چې پر هغه مینه سوم نو اول وبېرېدلم، بیا هغه ماته ټوله رښتیا وویل. بیا ما فکر وکړ چې ته د هغه سره ورسره یې، نو په هغه به هېڅ نه کېږي. په تا مې باور درلودی. زه مور کېږم، د هغه مو اول اولاد دی. زما زوی چې کله غټ سي پوښتنه به وکړي چې زما پلار چیرې دی، نو زه به څه جواب ورکوم؟ په کومه ورځ چې دی پیدا کېږي د خپل پلار مخ به خامخا وویني. او دا د بانک والا رام کول نه دی، دا د ارجن کول دی. اوس به ته پوه سوې چې زه څوک یم او څه وظیفه لرم. تا چې د کوم رام بانک والا سره مینه کړې ده هغه درواغ دي، دا رښتیا دي.
ما ستا د وظیفې یا ستا د نامه سره مینه نه ده کړې. د بانک د رام ریکت ته مې وکتله بیا مې مینه ورسره وکړله. اوس چې زه خبره سوم ته څوک یې نو زما په زړه کې ستا دپاره نور قدر هم ډېر سو. په ژوند کې به کوم ماته څه وخت ولاړ سم څه وخت به مړ سم په دې زه هم نه یم خبر. دلته د چا سره څه وخت څه کېږي هېڅوک نه دی په خبر. خو دا چې موږ خپل ژوند څنګه مخته بیایو دا مهمه ده. په دونه اوږد ژوند کې د خوشحالۍ یوه موقع هم بس ده. مازې زما سره هر وخت هغسې مینه کوه. پاسپورټ مې در وخت تېر سوی دی صاحبه. کورنۍ مې ټوله په پاکستان کې ده. که پولیس خبر سو چې غیر قانوني اوسېږم نو وبه مې نیسي. 2 لکه زموږ فیس دی، نور مصرف هم پر تا دی. پوه سوې؟ خبر یم پیسې مې لا راوړي دي. بل سبا ماښام جیسل مارکېټ ته راسه، موټر د هغه ځای څخه روانېږي. سمه ده، مننه ورور، زه ځم. نور باندې مه کوه کور کرنې. ما تا ته وختي ټولې خبرې وکړلې، پر هغه سربیره داسې وسوه. دا نور په تا پورې اړه لري. صاحب اجازه راکړئ چې سر مو در خلاص کړم. دا په را پورې هېڅ اړه نه لري. ارجن زموږ په امر نه دی تللی، هغه پر خپل سر ولاړی. د بانک څخه پیسې نه دي ایستلي. بانک او را هېڅ معلومات نه پلري. دا در اوسه نه ده معلومه چې هغه کراچۍ ته تللی دی. د دې مطلب څه دی؟ ته څه وایه؟ ارجن احساساتي دی، ته به خبر یې. هغه خپل انډیوالان ژغوري، په جیم ته خبر یې. او دا چې ته هغه څنګه راګرځې په جې نه خبر؟ صاحب ما دا درته ویله. زه نه غواړم چې په دې کیسه باندې نور خلک خبر سي. په کراچۍ کې زموږ جاسوسانو ته امر وکړه ارجن چې هر ځای ولیدي باید مړ یې کړي. پر هغه ځای دې وولي. ما په خبره پوه شوې؟ السلام علیکم سهیل وروره. ما تا ته حواله مو وویله چې په ارجن کار مه لره، او که کار به لرې بیا یې ژوندی مه پرېږده. خو تا دا دواړه ونه کړل. نو څه پروا لري؟ زما شک پر ځای و. ارجن کراچۍ ته د رسېدلی دی. ته خاندې؟ نو څه وکړم؟ هر څه سم روان دي. ما چې څنګه پلان جوړ کړی و هغوی پر هغه پلان روان دي. څه شي؟ زمری و خپل ښکار ته ګوري او ښکاري بیا خپل ښکار ته ګوري. که داسې یو منظره جوړه سي نو بیا ښکار کول نور هم خوندور سي. اوس که زمری په هوسۍ پسې ولاړ سي او که هوسۍ زمري ته راسي نو هغه هوسۍ به وژغورل سي. خو هغه ارجن دی وروره. زه سهیل یم. کراچۍ زما دی. دلته پر هر قدم د هغه مرګ لیکلی دی. راځئ وروره. ګلان ستا؟ ستا وروره. سره کم غواړي؟ د باغ ګل، ګلګلاب، نرګس، شبۍ، سور ګل. دا دې صاحبه. مننه.
راووځه ما ولیدلې راووځه ژر څه ته دلته څه کوې خبرې در سره کوم ستا د ویشتلو امر موږ ته راغلی په دی دونې خطر کې دونې لرې ځای ته راغلم په حال ځان پوه کړه ستا په حال زه ځان نه خبروم دلته ولې راغلی دا راته ووایه کنې د دې توپنچې ټولې مرمۍ به ستا په سینه کې وموښلي پوه سوې که زه د توپنچې څخه بیرېدلی نو استخباراتو نه راتلم که د مرګه بیرېدلی نو کراچي ته به ژوند نه راتلم خبرې کولی سو دلته هر ځای د هغه نفر شته ستا لپاره دا سم ځای نه دی تا ته یو ادرس درکوم هلته راسه تر ټولو اول به فاطمې بازار ته ورشې تر بازار چې تېر شولې چپه طرف ته ولاړ شه 500 متره وروسته به ته به یو پخوانی تعمیر ووینې دروازه خلاصه کړه په چپه لاس کې کوچنی کلکین دی هغه خلاص کړه 1 5 9 څه دې راته ویله سهیل زما د ډلې 4 نفر یې اختطاف کړه او دلته یې پاکستان ته راوستل هر ځای چې یې پټ کړي د هغه ځای راباسم او هندوستان ته یې بیا امکان نه لري سهیل د ابراهیم قریشي په رقم نه دی پولیس ځایو کې 10 نفره په جلا کارو په یوه وخت کې اچولی سي د سهیل په پلان تر اخري ثانیې پورې څوک نس پوهېدلی هغه څه غواړي او څه کوي هیڅ چاته نه وایي موضوع پر هغه ځای ختموي د سهیل په پلان ځان نسي خبرولی ته ناکامه کېږې که چیرته د خپل دوستان دپاره راغلی نو هیر یې که وختي به یې له مړه کړي کې وژلی نو په هندوستان کې هم وژلی سوی دونه پلانونه او دونې خوارې نه کښلې یو کیسه خو ده چې هغه یې ژوندي ساتلي دي هغه ژغورم زما په خبره سر نه خلاصېږي دا کراچي دی دلته قریشي ته څوک لاس رانسي وړی څه وخت چیرې څه کېږي هېڅوک نه په خبرېږي د دې ځای حکومت د هغه امر مني د عامو خلکو څه نیول یې تر حکومته پورې ټوله د قریشي غلامي کوي د سهیل نیول ډېر مشکله ده نه یې څه پیدا کولی پیدا کوم یې پر دونې امنیت سربیره هغه بیا هم په کور کې ناست سهیل عطر نه ځي چې بوی یې خپله خپرېږي که هغه یو څه کوي نو پر یوه ځای نسي کښېنستلی پلان یې څه شي دی امنیتي کیمرې یې چیرې بسته کړي دي د 7 کورو پر دیوالو مې کیمرې بسته کړي دي دا یې نه جي بس د هغه سړک سره څو سړکونه وصل سوي چې په ټولې کیمرې غواړي یو سل دېرش کیمرې دا کیمرې مې داسې بسته کړي دي چې هغوی یې نسي پیدا کولی خو چندانې ګټه نه کوي ټوله خلک هره ورځ پر یوه لاره ځي خو سهیل پر یوه لاره نه ځي سهیل چې پر یوه لاره نه ځي نو څه پروا کوي په دې ویډیو کې یو ثبوت شته څنګه ثبوت پر کوم سړک چې د سهیل کاروان روان و یوه لا هم اشاره نه ده سره سوې خو ما درته ویلې وه چې دلته تر ولسمشر د قریشي ډېر عزت کېږي اصلي خبره دا نه ده که چیرې سهیل پلان نه جوړي او د سهیل کاروان پر سړک تیریږي نو د هغه سړک پر هر چوک موټر درېږي د هغه سړک په هر پولیس ته به دا معلومات ورکول سوي که د سهیل په پلان باندې څوک خبر ځي هغه د کراچۍ ښار د ترافیکو مدیریت وي نو یوازې ترافیک د مدیریت څخه د سهیل معلومات موږ ته راکولی سي د ترافیک مدیریت چیرې دي صورت ډیرو د سهیل او د پاکستان د استخبارات ایمیلونه هیک کولی سو خو که به د ترافیکو د مدیر ایمیلونه هیک کړل نو موږ ته ټول معلومات راکول کېدای سي
زه د ترافیک د مدیر ورځنی راپور غواړم. د ترافیکو مدیر هر ورځ 11 بجې دفتر ته ځي. د 1 څخه تر 2 بجو پورې د غرمې ډوډۍ. د ماښام په 6 بجې کلب ته ځي. هر ورځ د 6 بجو څخه بیا تر 9 بجو پورې په کلب کې وي. چنداني شخصیت یې نه دی. د ماښام د لمانځه پر وخت د ترافیک د مدیر په دفتر کې امنیتي کسان لږي. د وخت څخه په استفاده د مدیر د کمپیوټر څخه د سهیل ایمیلونه راباسو. خو د مدیر وخوین ته د ورتګ دپاره موږ د هغه د ګوتې و نښان ته ضرورت لرو. زه در پیدا کوم. جنریټر چالانه کړي. سمه ده وروره. وبخښئ یو ګیلاس شربت درته راواخلم؟ ولې نه؟ مننه. ستړی مه سئ، زه علي خان یم. په لیدو دې خوشحاله سوم. زبیده د مدیر د ګوتې نښان. زه ستا ډېر غټ مینه وال یم.